په ټولو عبادتونو کې تر ټولو غټ عبادت خوش اخلاقی ده. او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی وایي چې په تاسو کې تر ټولو ښه او بهتر انسان هغه کس دی چې د هغې اخلاق ښایسته وي. مطلب د انسان بهترین حسن دا د هغې په اخلاقو کې پروت دی، دا د هغې په زبان، په کردار، په رویو کې پروت دی. مونځ، روژه، زکات، حج د دو اهمیت په خپل ځای، خو چې د یو کس اخلاق ښایسته نه وي نو بیا مونځ، روژه، زکات دا شیزونه عبادتونه دا بې اثره شي. او د خوش اخلاقۍ ډېرې زیاتې فایدې هم دي. خوش اخلاقه انسان د خپل ښه اخلاقو په وجه خپل دشمن هم دوست جوړولی شي او د خلکو زړونه ګټلی شي. او د زړونو ګټل یاد ولرئ، د زړونو ګټل دا د دولت د ګټلې نه 1000 درجه بهتره ده. او بل دا چې خوش اخلاقه انسان رتبه چې کومه ده د خدای په نظر دا تر ټولو لویه ده. او بل دا یو داسې صدقه ده خوش اخلاقي چې دا همیشه قایموي. نو همیشه خپل زبان، خپل کردار، خپل رویې دا همیشه ښایسته لرئ. شکریہ.